هغه هلک رانیغ شو چې ته څه کوې؟ زه خو د ستا د فرعون یې ورته یاد کړه چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت کوم. ورته مې ویله ضرورت زیاتې به نه کوې. ده بیچ بچاو کو، هغه سړي لږه بدماشي وکړه. موسی علیه السلام یو سوک ورکړه چې هغه فرعوني له سوک ورکړه، بس د هغه سوک نه هغه مردار شو، مړ شو. خو چاته پته ونه لګېده. یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی، یو فرعوني ته و یو موسی علیه السلام ته، بل څوک خبر نه شو. پروپیګنډه جوړه شوه چې یاره د موسی علیه السلام چې د فرعون د قوم یو هلک چا وجلی دی، خو چې چا وجلی دی. پولیس خواره شو، خفیه ایجنسۍ خورې شوې، او سیکورټي چې څومره پټې ایجنسۍ وې هغې خورې شوې چې معلومات وکړي چې د هلک چا وجلی دی چې سزا ورکوله. چاته خو پته نه لګي. سبا هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی. نو هغه خو ډاډه و، هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی. نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې اواز وکړه راشه، شه به دې نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان دی. بس هغه هلک خو پوه شو چې هغه پرونی سړی خو همده جوړوالی دی. نو موسی علیه السلام ورغی او بیا جوړه کوي. پوه شو چې پرون خو یو له سوک ورکړی دی، هغه خو دې په یو سوک ځای ته رسولی دی. اوس که دې ما له بل سوک راکړې موږ له خو زوړ قندار ته رسوي. نو هغه ورته ویې موسی خدای ته وګوره، په ارام کښېنه، ما له پورې سوک رانه کړې. پرون دې مې یو وجلی دی، اوس به ما مړ کړې. ته چې څه ویې زه پوه. معامله خو رفع دفع شوه، خو هغه هلک هغه اطلاع ورسوله د بادشاه دربار ته. هغه هلک چې وجلی شوی دی، خو هغه د فرعون دربار کې چې کوم هلک لوی شوی دی موسی، هغه د هغه د لاسه مړ دی. بس فوراً فرعون میټینګ راوغوښته. اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده. میټینګ یې راوغوښته او خبره په دې وشوه چې خو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی دی موسی، دا هلک خو هغه وجلی دی، ده سره څوک. فیصله په دې وشوه چې دا موسی به راونیسو، بس مړ به یې کړو. ځکه چې د خپل قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وجلی دی، نو د نه قصاص اخیستل پکار دی. او فوراً د هغه میټینګ نه یو کس و چې د موسی علیه السلام خیرخواه، هغې موسی علیه السلام یې خبر کړ. ان الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي، پرېږدي دی نه نیسي دی او وجدي دی، مهرباني وکړه خپې وباسه. نو حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین ته. مدین ډېر کافي مزل دی. د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د تېزې سورلی مزل دی. او دشتې بیابانونه دي. په دغه علاقه زه ګرځېدلې یم، وادي تیغ ده او دې خوا بحر قلزم دی، د خوږې اوبه هم نشته، د څښو کلي هم نشته. خو بس موسی علیه السلام قوت روان شو، پیاده ځي، غریب سره جامې نشته، مور ته پاتې شوه، ورور ته پاتې شو، قوم ته پاتې شو او روان دی مدین ته ورسېد. یو داسې علاقې ته ورسېږم چې کوم ځای کې د فرعون حکومت نه وي او د الله نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین، خدای را دې ظالم قوم نه ما له نجات راکړه. موسی علیه السلام خو پکې ماشوم لوی شوی دی، هغه ته خو پته ده چې دا ظالمان ټول لګیا دي د فرعون عبادت کوي او فرعون ته خدای وایي. دا فرعون د دوی دومره محبوب و، دوی ته دومره خوښ و، دومره چې په چوکونو کې د فرعون بوتان لګولي او چې په لاره به تلل نو سجدې به یې ورته لګولې. او د دې فرعون په شکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي، ځان سره په کور کې ساتلي او سجدې به یې ورته کولې. لکه اوس چې مونږ خلک د دې خپلو لیډرانو کم قدر کوي. کم لیډر به چې کم قوم ولاړ دی که نه، بس هغه پسې لکه د غلام ورپسې دی. هلکه ډوډۍ درکوي، چای درکوي، څه درکوي د خدای ظالم. هغه لیډر که په اور ورځي دی ورسره اور ته ننوځي، که هغه لیډر په بربنډتوب ورځي دی ورسره بربنډتوب ته ننوځي، که هغه لیډر دروغ وایي دی ولا هغه دروغ خورئ. بس موږ د دې لیډرانو نه بېادبي دې مافي خدایان جوړ کړی. دغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي، هر څوک چې دې په خوله هغه بد او کنځل ورپسې کوي چې د حد نه وګوره دې خپلو لیډرانو تصویرونه او فوټوان او د هغوی په کورونو کې او په جیبونو باندې د هغوی بوتان تصویرونه لګول،
خدای مې یې کړي دی او دا لیډران هم بس خپل ځان له خدایان کړي وي خدای نه زموږ تبه ختمه شوې د دې لیډرانو د خاطره موږ څومره سپکې څومره کنځل څومره بدې ردې یو بل سره جګړې بیا ټوله شروع دي اوس به بیا کور په کور جګړې وي اوس به بیا یو بل سره روانې بل جوړې شي او دښمنۍ به جوړې شي اوس به بیا د یو بل په جنډو جګړې جوړې شي دا زموږ فطرت ټیک نه دی په نورو ملکونو کې دا قصې پیسې نشته په دې یورپي ملکونو کې لکه دا موږ چې څه کوو یو ورور به یو لوټ ورکوي بل ورور به بل لوټ ورکوي یو بل نه خبره نه لري ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند یو دی په موټر نه کوشي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند به بل وکړي خاوند ښځې ته دا نه وایي چې دا ولې او ښځه خاوند ته دا نه وایي چې دا ولې ټیک تر هغې په ذهن کې د دې قوم د خدمت دپاره دغه سړی وخت دی او زما په ذهن کې د قوم د خدمت دا بل وخت دی موږ خو دې ته نه ګورو موږ خو هغه کنځل ناشولتې د پلار او د نیکه او د قر نیکه هغه مړه والا بار راوباسو په کنځلو یې داسې کوچې چې سم یې بدنام دا مه کوئ دا کیسې داسې دا فرعون د دې خلکو خوښ و چې مصر ته لاړم د مصر عجیبګر ته لاړم د فرعون بوت پکې دانچه پکې پرته وه او د فرعون دومره بوتانو پکې چې د شمېر نه زیات هغه ډولۍ هم پکې پرته وه چې دی به په هغه ډولۍ کې د خلکو نه پټ اوړلی راوړلی شو چې د ده په وجود او د ده په جامه د چا نظر او سترګې ونه لري هم پرته وه ښکلې سړی مو ځکه چې د هغه بوتان که مونږ ولیدل د سټیلو او په دې دغه کې جوړ کړي په تانبه او په پیتلو کې ډېر خشته شکل یې دومره عقیدت و چې کله به یو لوی سړی مړ کېده نو صندوق به یې وله جوړ کړ په صندوق کې به یې ښخاو او د هغې صندوق د پاسه چې به کوم سر و نو په هغه سر به د فرعون بوت و خدای به یې ورته ویل نو غټه خدایي وه د دنیا باطله ځان ته به یې غټ خدای وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای د الله نه لوی کېدی نه شي لا قوت مدین چې مدین ته ورسېد یو سوال په د خدای نه دا وکړه رب نجني من القوم الظالمین الله را دې ظالمانو نه ماله نجات راکړي ماته خلاص کړي هلته چې ورسېدم د مدین په علاقه کې یو کوي خلکو به دا کوي نه اوبه وړلې او ګڼې چیلې ساري به پیسې راکړي عموما د کوي غاړه یخی سیبې که نه نمجنې او د کوي غاړه باندې بوټي نه موسی علیه السلام چې هلته ورسېده ځان یې د مکه خلک لګیا دي او خپل څاروي سیراب کوي غټه بورقه ده چې په لسو کسانو ګاګړۍ تاوي غټه بورقه ده اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي اوبه راوباسي څاروي سیراب کوي ورځي نو چې کله هغوی هغه خپل څاروي سیراب کړل څه داسې په ډنډوکو کې بوټي لږې شانتې اوبه پاتې شوې نو هغه تیږې راواغېسته غټه تیږه وه چې هغه ګڼو کسانو چتوله د کوي د پاسه کېښودو خلک لاړل قرآن شریف کې الله فرمایي وان من دونهم امرأتان تذودان دې خوا یو دوه جینکۍ ولاړې وې هغوی سره ګډې چیلې دي ګډې چیلې اخوا نه پرېږدي خلکو ته ځان له ولاړې دي نو موسی علیه السلام هغه جینکو له ورغی ما خطبه کومه تاسو څه کوئ هغې ورته ویل چې موږ به هله ګډې چیلې وبکوو چې دا خلک خواره شي حیاناکې وي دینداره وي صالحانې وي پردهدانې وي وابونا شیخ کبیر زمون پلار بوډا دی او ډېر بوډا دی او ورور هم نشته نو چې تر څو دا خلک نیتلې نانستي الرعا حتی یستر الرعا موږ به هله دا ګډې چیلې سیرابو چې دا خلک لاړ شي خلکو کې په ګډه موږ ګډې چیلې نه سیرابو موسی علیه السلام خو پوه شو چې دا خو ډېر نیکان دي نو چې خلک لاړل څه لږې اوبې په ډنډونو کې د هغې زنانو د جینکو سارو ته پرېښودې نو موسی علیه السلام راغی او په یک تنها باندې د کوی نه هغه سر اوچت کاخوی کېښود هغې خو پیغمبري طاقت و د پیغمبر د سلو جنتیانو برابر طاقت دی د سلو جنتیانو برابر طاقت دی مضبوط طاقتمن نو سر یې ته خوا کېښود او هغه بورقه چې ګرګړې به لسو کسو تاوه په خپله یې تاو کړ اوبې یې راویستلې او جینکۍ ښه سیراب کړلې د هغوی څاروي سیراب شو او بیا په کوي سر کېښود او غاړې ته سملاس هسې تاسو سوچ وکړئ چې څومره نیازبین ژوند یې تېر کړی نیازبین ځکه د فرعون کور کې ماشوم لوی شوی دی
د فرعون ښځې آسیې ماشوم لوی کړی دی او څونه خلکو به قدر کو چې د ګرمه ځمکه او ګرم شی به په سترګو نه لیدلی تکلیف یې نه دی لیدلی او دا دومره پیاده مزل چې خپې به څونه خوږ شوي لوکې به پې څونه تېرې شوي تندې پې څونه تېرې شوې او دشت و بیابان ته لاړ نو چې جنکۍ لاړې نو یو تیږې دی سر کېښود او د الله نه یې سوال وکړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله خیر ستا په لاس کې د خیر ته نازلی خدای زه ستا خیر ته محتاج یم الله یو سوال یې هلته